احترامات عمران دیوانه دغه ویډیوز دا څو ورځې کېږي په فیسبوک باندې په دغه سوشل میډیا باندې ډېر زیات چلیږي. ما وړاندې هم په دې خبره کړې وه چې دا ډېره لویه بېغیرتي ده، لویه بېشرمي ده چې د چا ذات که هغه د سوات هغه لیونی او که دغسې بل لیونی دی او که بل لیونی دی د خپل پیجونو د وړاندې کولو دپاره کړو په جایز طریقه په خپل صلاحیت باندې خپل پیج خپل چینل مخکې بوتله دا کم جرم نه دی، دا ډېر ښه کار دی. خو د چا ذات داسې منفي انداز کې پیش کول هیڅ چا دا سوچ نه دی کړی چې د عمران دیوانه یا بل به ورور وي وراره به وي تره به وي ماما به وي خویاندې به وي د هغې عزت نفس هم بربادېږي. او دا لوبه د تېر 5-6 کالو نه روانه ده. خدای مسلمانانو لږ په ځان رحم وکړئ. دا په بله یوه معاشره کې هم تاسو داسې ونه نه سړي به مایک اخیستی شړی صحافي به یې ځانه بیا دانشور جوړ کړی د دانشور زوی او چندې راولېږئ او پلانې راولېږئ. تاسو ته ما 2 پېر وړاندې هم ویلي دي د خدای مسلمانانو لږ د خدای خاطر وکړئ. کومه اداره چې رجسټر نه وي هغې له 1 روپۍ مه ورکوئ، هغه ستاسو په تباهۍ او بربادۍ درپسې دي. هغه د دغه مسافر د خدای خاطر وکړئ، مړه لږ شرم وکړئ. سړیا خپلې حلاله مزدوري ګټئ او په دې 100 کار سوشل میډیا سټارز باندې ورکوئ. دا کم فاونډیشنز دي، دا کم ادارې دي، دا کم ټرسټ دي. یو کس دی، یو کیمرامین دی ورسره، یو 10 روپو مایک دی او راولېږئ او جړغوني غوندې سازونه چلی. اوس عمران دیوانه چې کله د علاج خبره راله نو د هغې د پاسه همغه ډرامه اوس هم روانه ده. یعنې بېګا یو شاعر څه بې ضمیره غوندې خلک یو مونږ هغه تللی او بیا هغه مغموم ساز لګېدلی دی او بیا د هغه د لیونتوب او د سري ګریوان مذاق وړاوېږي. که څوک علاج کول غواړي سرکاري ادارې شته. د لیونو د نشیانو چې څومره ادارې دي که نه هغه 1 روپۍ هم نه چارج کوي، هغې ته بس رسول دي. دا نورې ډرامې چې کوم دي که نه دا د پیسو وهلو، ځان ته د شهرت پیدا کولو، ځان ته د مطلب د بل د بېعزتۍ کې خپل نوم پیدا کول، د بل په بېعزتۍ کې پیسې ټکې پیدا کول، دا انتهایي بېشرمي ده. خدای او د خدای د رسول خاطر وکئ، په انسانیت رحم وکئ، په ځان رحم وکئ. دا مسافر یاره خو چې ډېر هم در پکې تاوي که نه او نیکۍ روچت راغستې مسافر ونو نو مهرباني وکئ. په چم ګاونډ کې غریب له راولېږئ. ستاسو په زه دا یو دا په سلو کې 99 زه دا راټوم دا څوک چندې رالېږي خلکو له دا زه 99 راټوم د دې په ګاونډ کې نه د دې په نږدې رشته دارو کې خلک د رزق محتاج وي. زه په ګرانټۍ دا وایم زما په نږدې رشته دارو کې خلک د رزق محتاج دي. نو زه څنګه بل ته ویم چې مال راولېږو دا دی او چا چې چېرته د غریب په نوم تصویران، کور دننه تصویران، د لیونتوب تصویران، د نشهید تصویران، خدای تباه و برباد مکه مړه بس سړی نه غړي وړي وځي. د دې دا خلک یوازې نه دا نشهید لیونی دا یوازې نه د کور نور اړونده یا داسې متعلقه خلک دي د هغې عزت هم وابسته. تاسو دومره احساس نه لرئ، موږ تاسو بالکل احساس نه لرو. یعنې موږ د خپل شړی صحافیانو مقامي دانشوران چې ورته زه وایم که نه دا ډېر بېشرم مخلوق دی، دا ډېر بېعزته مخلوق دی. دا نه په خپل عزت دی نه په بل عزت دی. ما چېرته په دې نو سختۍ سره خبره نه کول غوښته. د دې خلاف وجه دا ده چې دوی بیا په خلکو پسې ورپسې کېږي، ما پسې راپسې کېږي 100 پېر لګوي. زه بیا ټاسوم نه چې وایي خو مسله دا ده چې موږ له لږ احتیاط پکار دی، موږ له لږ خپله رویه بدلول پکار دي. د عمران دیوانه دی شاعر دی، هر سړی روان دی به دا مغموم غوندې سازونه لګېدلي دي د هغه په لیونتوب کې. ګوره د شاعرۍ هم یو ډیکورم دی، د انټرویو هم یو ډیکورم دی. زه چاته کینم نو هغه به باقاعده هغه ته وایم چې دا به د کمرشل مقصد دپاره دا به د یوټیوب دپاره دا به د فیسبوک دپاره زه خپله هم انټرویوز کوم علمي شخصیاتو. خو لیوني په پولې په پټي په سر باندې کېنول او دا شاعران هم چې د پولې شین پټۍ نه که نه او یو بل تر پاسه کینو تاسو مړه د خدای شرم وکړئ. د خلک هم د شاعرۍ نظرت ورکړو. که موږ چېرته تباه و برباد شو که نه 1000 کاله بعد زموږ کنډرات چا دریاب کړو یقین وکړه هغې به د شاعرانو د ډېروالي د لاسه تباه شوي دي. څنګه چې موږ د پخوانو خلکو باره کې رایې قایمو دومره شاعري بس هغه بېخونده شوه. لکه ما غوندې کس زه ښه شاعر هم نه وم اوس هم نه یم او څه لیکم ښه نه کوم. زما هم تېړه تور دی. لکه به شین روزانه د ورځې 10 15 20 30 ویډیوګانې مخې له راځي. یو سړی په شنه پوله ګوري او کیني او غم ساس پرې لګوي. شنه پوله ګوري او یو ورته مایک ورکوي. بهی نه د تپوس چل معلوم دی، نه طریقه کار معلوم دی، نه د هغه پرایویسي هغه ته معلومات ورکړی کېږي چې ستا په ویډیو باندې زه څه چل کوم، ستا چل په نوم څومره چند راله. نه ریاستي ادارو ته د هغې جوابدهي شته، نه اخلاقي طور څوک ځان جوابدهي ګڼي. پیسې راځي که چا وخوړې که ویره کړې که ور یې هم کړې لکه سوال څه پیسې مړه بس هر سړی دی. هغه سرکاري ادارې شته د ډرګ اډکټیز دپاره د نشیانو دپاره هم شته. د لیونو بس چې کوم علاج یې هغه خلک خپله باندې هم کوي. بعضې وخت کې چې نه کېږي بس دا معاشره د لیونو موږ ټول لیوني لحاظه بس برداشت کول پکار دي. خو هغه په دا طریقه باندې په لکونو په کروړونو خلکو ته د هغه پرتوګ نه دي ویستل پکار. د هغه عزت نه دي نیلام کول. د خدای انصافدارو لږ په ځان رحم وکړئ او په موږ هم رحم وکړئ، په د خپل ماشومانو په د خپلو کشرانو هم رحم وکړئ. او دا پیسې میسې چې څوک را لېږئ که نه خدای دې
تاسو مړه د نیک هدایت وکړي سړیا تاسو سب ځان نه کار کتلې سٹار څه شي زه فیسبوک را لمت ودرې قصې مې وکړې ډرامې مې وکړې تماشې مې وکړې غمګین کوندې ساز مې انټرویو وکړه شاعري مې وکړه دا وکړه دا شی دومره زیات چې سٹار مار دې چکر نه راوځي زه تاسو سپورټ کوم زه تاسو ملګری مو زه تاسو فین ایم پین څه ته وای مړه اسی ځان لم کار کتلې او به پیسې لګلو والا فین چې ستاسو پیسې درلېګم دا ډېره هم ذمہواری ده ته خپل خزي بچونه کټکې چرته بلکه او دسی مسافر هم چې هغه بس مال کیمرا ځان ته فلټر ولګو ځان مخ کوله کنه لس دسی مشته چې هغه و چې بس زنده آباد ل پلانې الک د پلانې جنې د پیسې بس باب ما دې کې سټډي ماته معلوم دي خلکو سلور 15 لک روپۍ پردي بچول را لګي خپل بچي په د ټوپۍ د سکول ټوپۍ نه د سکول کتاب نه نو دا به شرمي چې کوم د سوشل میډیا جوړ کړه داخله تاسو جذباتي تور ایکسپلایټ کوي دا جړغونی اوازونه دا شرم دی دا رسوایی دا د خپلم بیزتی کوي د خپل پیسو ټکو د پرده لګیا دي د خپل نوم نشان د نوم نشان د هر چا حق دی چې پیدا کړي په خپل صلاحیت پیسې پیدا کول نه د هر چا حق دی بلکې فرض دی په دې وخت کې خو په خپل صلاحیت باندې په خپل نوم باندې بیا کتر چا انټرویو کې د چا شاعري ریکارډ کې په سټیج باندې ریکارډ کې نو باقاعده دغه لپاره یو پراپر ډیکورم پکار دی هغه ته وینا پکار چې ستاسو پروموشنل مقصد لپاره دا د کمرشل مقصد لپاره دا د سوشل مقصد لپاره دا هغه کس په باقاعده انفارم کې او نه صرف زه خو هم چې نن نه بعد چې څوک تاسو له راځي دا شینه تاسو ریکارډ کړئ نو کنسنت ریټن کې اخلي چې زما صرف دا ویډیو تل در کوم د دې مقصدونو لپاره ک تعلیمي مقصد دی ک کمرشل دی ک د پیسو دی ک سوشل دی ک چینج مقصد دی هر څه چې تاسو مقصد دی هغه ریټن کې کنسنت لري چې دین نه خو باندې استعماله ګر انټرنیټ ارټیکل 13 دی دا غي لاندې باقاعده سره سټرایک کوي چې تاسو ویډیو غلط استعمال تاسو تصویر غلط استعمالوي ریپورت کوي هغه چینل به مړاويږي دغه پیج به مړاويږي هغه پرسونیفیکیشن کوي تاسو په نوم باندې جذباتي بلیک میلینګ کوي ایموشنل بلیک میلینګ کوي نو باقاعده په دې باندې لګ ډیر ځان پوهه کوي په خپل کم مشران ملګری نه پوهیږي کوم مزولي ټیکنالوژي ډیر نه پوهه ارټیکل 13 چې کوم دی د ټول انټرنیټ باندې لاګو شوی دی په ډیر ملکونو کې لاګو کېدو والا دی تاسو هر قسم مواد چې دي کنټینټس چې دی هغه ریپورت کولای شي چې پای کې تاسو بچیان تاسو کشران تاسو لیونتوب پکې راغلي تاسو بیماری پکې راغلي تاسو سخت پکې راغلي تاسو یعنی تاسو د بیزتۍ لګم پکې سبب جوړیږي کنه فوري تور رپورټ کوئ نو فیسبوک او یوټیوب او یا بل چینل باغه لری کوي نو لګ پزان رحم او په ما امر رحم او په ټولو خلکو بس رحم یار ما باندې رحم لکه مونږ بدلی کنه بیګاو زه شاعر تل لکه ما باندې ډېر سخت بد ولګید ما ته کس راولګ چې واه والا کړل خکار کې هغه چې تل وغه واه والا چې تل نو هغه ویډیو کړیو او غمګین سازونه وغه دیوانه غریب سي عجز کله یو طرف ته ګوري کله بل طرف ته ګوري هغه په خودو کې نه دی هغه د خپل اعصابو کې نه دی کنه هغه په نروز دا خپل قابو کې نه دی نو ولې بیا دا کنسنت هم سمان لیونی د ماشوم اړو کنسنت نه دا غاړو رضا نه د ماشوم رضا چې دا به د والی نه اخلي ته ماشوم تصویر باسي بروز میدان ته ماشوم شاعر راغله مړه دا کومه ډراما بیا در پس خلک خان دي بیا ويار موږ د دیر بیزتی او شپلانی بیزتی او شو یو مخلوق پس جوړ دی هغه روټي روان دي دلته پس یو تماشه شاته روانه ده خدای مسلمانه او هغه پر روټي په غاړه باندې نه پری دی هغه اخر پاسي نو دا څه شرم دی دغه والدین لم پکار چې خپل ماشومان دونه ایکسپوژر چې هغه سوشل میډیا ته د غلط استعمال کیږي دا باقاعده فیډوفیلیا یا د ماشومان دا یو قسم فون دی چې د ماشوم کنسنت په خپل هیڅ معنی نه چې ماشوم ته وایي چې ټیک ما سره تصویر باسه زنده آباد او ځای تیار ویډیو ته د پلار نه د ورور نه د مشر نه کشر نه به اجازه لري دغه د لیونی او دغه سیده یعنی څونه چې ماینر دی ولنریبل چې څومره څوک دي نو پکار چې موږ دغه د مشر نه کنسنت والو خبرو د شپه قرم ودان الله خاصه